داسې څوک به هم نه وي چې له دې جملې سره نه وي مخ شوي چې خلک به څه وایي، خلک به زما په اړه څه فکر کوي. دا خلک همیشه خبرې کوي او ډېرې خبرې کوي. موږ هیڅ کله هم نشو کوی عین وخت کې ټول خلک له ځان نه راضي، له ځان نه خوشحاله وساتو. امکان نه لري. زمونږ نیکونو، زمونږ پلرونو، حتی زمونږ پیغمبرانو دا کار نه ده کړی. موږ نشو کوی عین وخت کې ټول خلک خوشحاله کړو. نو ډېرې هیلې، ډېرې خوشحالیانې یوازې د دغې جملې دپاره چې خلک به څه وایي قرباني شوي دي. هیڅ کله کوښښ مه کوئ چې نور خلک خوشحاله وساتئ. دا خلک نه خوشحاله کېږي. کوم څه مهدف ټاکلی، کوم څه پوهېږئ چې ستاسو خوشحالي پکې ده، ځان ته او وجدان ته پکې راحته یاستئ، هماغه کار وکړئ. د دې خلکو په اړه هیڅ کله هم فکر مه کوئ. دا خلک همیشه خبرې کوي او ډېرې خبرې کوي.